صدر صاحب روداد مو ورده چونکه زه خو دغه اجلاس کې نو ما خو ملګرو پې خبر وکړې نیوکې پې وکړې او پای خو زه بحث نه کوم البته په دې روداد چې سکتر صاحب په لیکلی دی نو ډېر ښکلي لیکلی دی او ما دا محسوسه کړه چې دا باقاعده په دې میخه ډېرې خبرې شوي دي خو دا لیکل چې ته په کومه طریقه کړي د روداد د لیکلو او د ښه انداز په لیکلو د ویلو ستاینه کوم ډېر ښه لیکلی دی سکتر صاحب چې کوم روداد لیکلی دی ډېره خواري ورسره کړې ده د تېر ځل د روداد په چې کومو دا اوسنۍ نو هغې باندې هم ملګرو دا کړی و د دې د رواني او ژبه او کومې جملې چې دي هغې ډېرې ښکلې راوړي دي زما یو خبره کې چې ما کومه ویلې وه چې د کامل صاحب د افسانو د کوم دا ذکر کړی دا کومه لیکې چې تنقید ته وړاندې کړی نو ما دا ویلي چې دا کوم افسانه لیکونکو دا نمونې لیکلي دغه تفصیل نو پکار بلکې دا پکارو هغې کې دا لیک دغسې راغلی چې د افسانې تفصیل چې دی دا ترېنه اوږد شوی دی د افسانو تفصیل حالانکې ما د هغه نومونه یاد کړو ښه که دغسې بیا به ټیکي او بل ما دا ویلي وو دغه چې کامل صاحب له پکار داري چې دغې حوالې سره لکه که د 9/11 خبره وه که د سیلاب هغه وه که د زلزلې هغه وه ما چې د دې حوالې سره دا دې پوره کړي او یو وړوکې غونده کتاب ترېنه چاپ کړي نو دا به د ادب طالب علمان او خاص کر د افسانې چې کوم طالب علمان دي د هغې دپاره به ډېر ښه شي نو دا خبره لکه لږه ضروري وه خو دا په دغه روداد کې نشته نور د روداد ستاینه کومه کتاب دا پکې نشته تاسو ویلي چې ښه به شیر احمد شبنم ویلي والی نه د کتاب ذکر پکې نشته ښه به یې تاسو دا لیکلي ما د کتاب خبره شیر احمد شبنم په حواله باندې به کتاب ذکر راغی بهرحال نه ټیک دی جی بس صحیح دی یو ګوره بیا خیر ما دا خو وګی خو زما د کتاب زما حواله سره پکې دا نشته کني وی ګوره مهر وی چې هغه دې پیسې کوم نقطو ته اشاره وکړه چې چېرې دا خبرې په مضمون کې ذکر شي هم د دې عنوان لاندې دا مضمون چاپ کړي چې ډېر د اهمیت ورکړي مضمون چاپ کړي چاپ به خبره ده کتاب به خبره ده کتاب چاپ کړي کتاب ضرورت هغه بس چاپ دی اور رساله کې چاپ دی دغه خدا کتاب چې مکه کتاب شي چاپ شي بسم الله الرحمن الرحیم دا روداد واقعي ډېر مزیدار دی او د لیکون کې ځکه زه داد کومه ستاینه کومه چې زه په دغه اجلاس کې په خپله باندې نه وم او ما ته دا محسوس شو چې لکه دا مضمون ما هم لوستی وي د موضوعاتو د کمی خبره چې سلیمان کامل صاحب په لیک باندې کومه نیوکه شوې ده یا کم ټکونه پې شوي دي د هغې په اړه باندې به زه م ووایم چې کیدای شي هغې کې د نفسیاتي افسانو ذکر نه وي یا چې کوم جنسي افسانې وي د هغې ذکر پکې نه وي یا په دریم جنس باندې چې کوم لیکل میکل کېږي اوس د نن سبا موضوع ده د هغې ذکر پکې نه وي نو که دغه شیزونه پکې نه وي ډسکس شوي نو کامل صاحب له پکار دی چې دغه پکې ډسکس کړي او خبره چې کوم دی نو نوره مزیداره شي بهرحال مجموعي توګه باندې روداد ډېر مزیدار دی او ډېر ښکلی زه ستاینه کوم صدر صاحب تاسو په اجازه باندې زم چې دی نو د روداد ډېره زیاته ستاینه کوم څنګه چې دغه پنپاره چې وه نو دا د ستاینې وړ وه په هغې کې ډېر مواد و نو دغسې په هغې باندې هغه وخت چې کوم ملګري وه زمونږ د ادب استادانو هغوی په ډېرې ښې ښې خبرې کړې وې څنګه چې کامل صاحب خپل دغه مضمون سره تر ډېره حده انصاف کړی نو دغسې ملګرو په تنقید کې هم خپلو خبرو سره انصاف کړی او بیا چې جلال صاحب دغې له د روداد شکل ورکړی دی نو له هغې نه هم داسې برېښي چې ده ورسره هم ښه پوره انصاف کړی دی هغه ټولې خبرې چې کوم دی نو هغې له یو منطقي ربط ورکړی دی او په ډېر ښکلي انداز کې چې کوم دی نو د روداد په صورت کې موږ ته وړاندې کړی دی نو که په هرې حوالې د دې روداد ستاینه وشي نو دغه به کم وي او الله دې وکړي چې دا دی د خپل صلاحیتونه هم دغسې په کار راولي ډېره مننه نو زه خو مخکې اجلاس کې تیر اجلاس کې هم نه او روداد مې اورېده نو ډېر ښه لیکلی
خو یو ټکی پکې ما محسوس کو چې دا جدید دور په ځای کې دا نوې دور ویلی شي نو لږ بخی ځکه چې موږ سره د دې نعم البدل لفظ ته نور ډېر ښه مجموعي طور سره ډېر ښه روداد لیکلی نو ډېره مننه یې کوو چې ډېر ښایسته روداد یې لیکلی